د نن ورځې تازه او مهم خبر. طالبان له روسیې نفتي توکي او غنم واردوي. سلام، وخت په خیر. که غواړئ پوه شئ ویډیو تر پایه وګورئ او که تر اوسه پورې مو وطن میډیا یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی هم دا اوس یې سبسکرایب کړئ تر څو نوي او تازه معلومات تر تاسو در ورسیږي. طالبانو له مسکو سره د تیلو، ډیزلو او غنمو د وارداتو تړون لاسلیک کړی دی. طالبان له اقتصادي کړکېچ څخه د وتلو لارې چارې لټوي او د دوی حکومت چې نړیوالې ټولنې په رسمیت نه دی پیژندلی، روسیه او ایران یې د لیواله شریکانو په توګه موندلي دي. له روسیه او ایران سره د نړیوالو بندیزونو له امله تجارت محدود دی. د طالبانو د تجارت او صنعت سرپرست وزیر نورالدین عزیزي تېره اونۍ ویلي وو چې افغانستان به له روسیې سره د نوي تړون له مخې هر کال 1 میلیون ټونه تیل، 1 میلیون ټونه ډیزل، 15 لکه ټونه مایع ګاز او 2 میلیونه ټونه غنم ترلاسه کوي. پیژندل شوی اقتصادپوه ناریندا تانجا چې په هند کې د انرژۍ د یوې خپلواکې موسسې مشر دی، په دې نظر دی چې روسیه له دې تړون سره د هغو څو په ګوتو شمارو هیوادونو په قطار کې راغلی چې له طالبانو سره سوداګرۍ ته لیواله دي. ملګرو، دا و زموږ نننۍ چمتو شوي ویډیو. که تاسو کوم نظر یا پوښتنه لرئ موږ سره په کمنټ کې شریک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی الله سپارم. ښه وخت او ښې چارې.